السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. دوستانو، کله چې تاسو وغواړئ چې خپل موبایل یا خپل سمارټ فون چینج کړئ، بدل کړئ، په ځای نوی سمارټ فون یا نوی موبایل راواخلئ، او په دغه موبایل کې چې ستاسو مخکې نه و، ستاسو زوړ موبایل و، په دې کې به تاسو ډیر زیات پروګرامونه کارولی وي، په دې کې به تاسو ډېرې سافټویر انسټال کړي وي، دې کې به تاسو خپلې ډېرې آیډیز لاګین کړي وي، لکه دې کې به ستاسو فیسبوک آیډي وي، جیمیل آیډي به په دې کې ستاسو وي، امکان دی ولري یوټیوب آیډي وي، ټیک ټاک وي او داسې نور. خو کله چې تاسو د خپل موبایل بدلوئ، تاسو متوجه شوي وئ چې آیا په دې کې زما آیډي پاتې ده تر اوسه که نه. تاسو عموما چې کله موبایل بدلوئ نو څه کار کوئ؟ راشئ د خپل موبایل نه هغه پروګرامونه چې په هغې کې ستاسو آیډي لاګین وي، هغه دوستانو تاسو داسې کار وکړئ چې راشئ او د دې برخې نه داسې یونسټال یې کړئ، یعنې ډیلیټ یې کړئ. تاسو داسې سوچ کوئ دوستانو چې د دې پروګرام ختمولو سره یا د دې موبایل د ریسټور سره د دې موبایل نه هر څه کلیر شو، هر څه پاک شو. خو حقیقت کې دوستانو داسې نه ده. کله چې تاسو دا موبایل ریسټور کړئ، د هغې نه وروسته بیا هم ستاسو په موبایل کې هر څه پاتې وي، یعنې ستاسو ټولې آیډیانې په دې کې لاګین وي، او ستاسو ټول هغه پروګرامونه چې د انټرنیټ سره وصل وي هغه دلته لاګین وي. نو موږ ته څه کول پکار دی چې کله موږ موبایل بدلو یا نوی ماډل موبایل رانیسو او غواړو چې د زوړ ماډل موبایل نه هر څه پاک صفا شي، کلیر شي، دې لپاره څه کول پکار وي دوستانو. دا ټوله طریقه زه تاسو په همدې ویډیو کې ښیم، خو مهرباني وکړئ دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په یوټیوب کې موږ سبسکرایب کړئ دوستانو، او ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ. په ټیک ټاک کې موږ هم دوستانو فالو کړئ، او همدارنګې فیسبوک کې هم دوستانو موږ فالو کړئ چې تر څو تاسو داسې نور ښایسته زبردسته ویډیوګانې جوړې کړو دوستانو. نو راځئ دوستانو چې لاړ شو د موبایل سکرین ته، او د موبایل په سکرین باندې ټوله طریقه زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل نه ټول خپله زړه ډیټا پاکه کړئ، ټول خپل آیډیانې د انټرنیټ نه په یو کلیک سره یا په یو سیټینګ سره لاګ اوټ کړئ، او بیا تاسو کولی شئ چې هغې نه وروسته ځان لپاره نوی ماډل یا بل موبایل ځان لپاره خوښ کړي یا نوی ماډل موبایل راونیسئ. نو راځو دوستانو د موبایل سکرین ته. دوستانو کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته راغلی، بیا به داسې لاړ شئ سیټینګ برخې ته. سیټینګ به داسې راخلاص کړئ او لاندې به داسې راشئ دوستانو ګوګل سیټینګ ته به راشئ. چې کله هم دوستانو خپل ګوګل سیټینګ راخلاص کې، اخر ته به لاړ شئ سیټینګ فار ګوګل ایپس، دې برخې ته به داسې ورشئ او دلته دوستانو ګورئ کنیکټډ ایپس، دې باندې به داسې کلیک وکړئ، او دلته به راشئ دوستانو آل ایپس به داسې انتخاب کړئ. دلته وګورئ دوستانو، دا هغه پروګرامونه دي چې موږ د دې موبایل نه ختم کړي دي، خو تر اوسه هم د انټرنیټ سره وصل دي. یعنې که زموږ دغه موبایل د هر چا لاسته ورشي، هغوی کولی شي چې بغیر له پاسورډ نه، بغیر له سیکیورټي نه دغې اپلیکیشنو ته لاګین شي او زموږ آیډیز یا زموږ اکاونټونو نه کار واخلي. نو موږ ته څه کول پکار دي دوستانو؟ تاسو به اسانه راشئ، هر یو ایپس باندې به داسې کلیک وکړئ، او دلته به ډسکنیکټ باندې کلیک وکړئ، او بیا به ډسکنیکټ باندې داسې کلیک وکړئ. نو وګورئ دوستانو دغه لیست د دې نه پاک صفا شو. له دې نه وروسته دوستانو که زموږ دغه موبایل بدل شي یا چینج شي یا دا موبایل زموږ نه ورک شي، نو زموږ د فیسبوک آیډیز، همدارنګې د جیمیل آیډي، همدارنګې د ټیک ټاک آیډي او نور څومره هغه ایپس یا پروګرامونه کوم چې د انټرنیټ سره وصلیږي، هغې ته به څوک لاسرسی نشي پیدا کولی او هغه به نشي راخلاصولی. نو دوستانو که چیرته ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.